محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی یو لګل چې یو غلام راتوالی دوستانو دا ویډیو پوره وګورئ. که مې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نورې ویډیوګانې موږ تاسو ته راوړو. چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یا باتۍ وتې وي، شلېدلې غوندې چرړۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنجې پاتې واغستو او راوست. محمود غزنوی چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکته نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته بوځئ، ویلم به وی او شاهي لباس ورواغوندوئ. شاهي لباس یې ورواغوستو او محمود غزنوی راوستو ځان سره په تخت کې. هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پې شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې پې وکړو چې د ایاز ټول لال او جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې او تالی ورته لګولې. بادشاه ورته ویل ایازه دا دې څه کړي؟ وی دی دا کنجي په خپل لاس واله او دا بکس پرانیست. بادشاہ کنجی واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولې؟ وی جي زه هر سهار دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې م وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چرته غرور راکې رانولي. خلک دغه اوس وای نه څخه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوی دی، دې پورې مې درته چې بادشاهان بس تاسو خپو ته راځي.